अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युरीदून उलुवन फिल अर्दि वला फसाद। ग्रानो पुख्तनो ज़ल्मो ستاسو په وړاندې یو څو خبرې کول هغه ضروري ګڼم او هغه دا اولنې دا سوال دی زما چې انسان په کومه خبره باندې طاقت ورکیږي. زه د وجودي طاقت خبره نه کوم، د فزیکل سټرنث خبره نه کوم، زه خبره کوم د روحاني طاقت. نو خبره داسې ده چې انسان په عشق الهی باندې دته طاقت راځي، په دکې جذبه پیدا کیږي او هغه جذبه چې کمی نو هغه ناقابل تسخیري. خو د بده مرغه چې کله مونږ د عشق دا لفظ دا وایو نو فوراً هغه رومانوي عشق چې کم دی نو منځ ته راودانګي، نو زمونږ ټوله معامله چې کم دی نو هغه ګډوډه کی. رومانوي عشق تعلق چې دی نو هغه عارضي دی، هغه د بدن سره تعلق ساتي. نو د انسان دا بدن چې کم دی نو دا د وخت سره چې کم دی نو ختمیږي، او عشق الهی او دغه روحاني عشق چې کم دی نو هغه نه ختمیدونکې جذبه ده او هغه د وخت سره ښه نوره طاقت ورکېدونکې جذبه ده. نو خبره داسې ده چې عشق پتا کې پیدا شي نو دغه عشق داسې عشق دی چې هغه بیا ختمېدو والا نه. هغه څنګه چې اقبال وای من کی دولت اصل کې من دی، دړه دی. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، او تن کی دولت چاو ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن. نو هغه پښتو کې هم وای کنه وای غرور په حسن نادانی ده او حسن د جمی مازیګر دی تیر بشي. مطلب دا چې دا کم بدني عشق، دا کم جسمانی عشق، دا کم فزیکل عشق، دا کم فزیکل اټریکشن، دا فزیکل اٹیچمنٹ دا ډېر زر ختمېدونکی دی، دا ډېر زر عارضي دی. خو عشق الهي چې پتا کې پیدا شي نو ستا به د اټیچمنٹ پیدا شي، ستا به لګاو پیدا شي، ستا به مینه پیدا شي د الله تعالی د مخلوق سره، او خاص کر چې کم اشرف المخلوقات دی، کم کریم اپ کریچر دی، د کریم دی، کریم لکه مطلب دا دی چې اصل دی انسان، نو د هغه سره به د مینه پیدا شي، د الله تعالی د هر تخلیق سره به ستا مینه پیدا شي. په هغې کې به ته سوچ شروع شي، په هغې کې به ته غور او فکر شروع کړي. نو خبره داسې ده چې کله دغه عشق پتا کې پیدا شو نو پتا کې به دا کم اخلاق رضایل چې کم دي نو د هغې به خاتمه وشي. لکه مثال په طور پتا کې به لالچ ختم شي، پتا کې به خودغرضي ختم شي، پتا کې به د عهدې هغه د پاره چې کم دی نو د ځان وجلو هغه شیز ختم شي، پتا کې به هر قسمه هرس او پتا کې به هر قسمه لالچ د هغې به خاتمه وشي. هر قسم اخلاق رضایل چې کم دي هغه په پتا کې ختم شي. تبه لکه مطلب دا دی چې د وعدې پابند جوړ شي، تبه د چا سره دوکې نه کوئ، تبه غلا نه کې، تبه چا سره ټګي نه کې. نو هم دغه څیز دی چې دا کله پتا کې ختم شي نو ولا به پتا کې روحاني طاقت راشي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په مونږ کې روحاني طاقت راشي، او روحاني طاقت لکه د الله تعالی خاص بندګان و عباد الرحمن نو هغه څوک دي؟ هغه دغه خلق دی، دغه عشق والا خلق دی چې هغه نه غواړي په ځمکه کې فساد نه غواړي او نه لوی غواړي، خپله لوی غواړي، خپله بادشاهي غواړي. لکه دوی لکه مثال په طور باندې څنګه هغه داسې چې لکه اوس مثال په طور ته د یو انسان ازادي سلب کې، دا انسان نه ازادي واخلي، د انسان نه دا حق واخلي چې هغه د خپل ضمیر مطابق خپل اظهار کوي، چې د دې اجازت ولته نه ورکوي، د خپل رای اظهار ته نه پرېږدي. نو اصل کې دې ته څه ویلی کېږي؟ دې انټي عشق جذبه چې کم ده دې ته ویلی کېږي فرعونیت، او دې ته په مختلفو زمانو کې سرونه ښکاره کوي او په هر زمانه کې دی. خو دغه فرعونیت کله نمرودیت جوړ شي، کله یزیدیت جوړ شي. نو خبره داسې ده چې د هر زمانې چې کم دی نو خپل خپل فرعونانی، خپل خپل نمرودیانی او خپل خپل یزیدانی، او دا اصل کې بنیادی طور یو اپروچ دی، او هغه اپروچ دا دی چې انسان د په ازادۍ باندې چې کم دی نو څه شی چایس نه کي، د څه شي انتخاب دی ونه کي، دی لکه مطلب دا دی چې د بل په اشارو ګډېږي لکه د میلو په شانتې. نو اصل کې پیغمبران چې راغلي دي او اولیاء کرام چې راغلي دي نو دا زړونو والا خلق دی، دا عشق والا خلق دی. دغه وجه دا چې الله تعالی په قرآن کې وایي چې زه ستا صورتونو ته نه ګورم، الله تعالی ستا صورت ته نه ګوري چې تا صورت څنګه جوړ کړی دی، بلکې زه ستاسو زړونو ته ګورم.
او مطلب دا دی چې دا خو ویل کېږي که نه چې الله تعالی غواړي څه غواړي، لکه مطلب دا دی چې هغه زړه غواړي په انسان کې چې هغه عشق او هغه عشق الهي، هغه عشق چې هغه ارضي نه وي، هغه د وخت سره چې کوم دی نو ښه مضبوطیږي، ښه طاقت ورکېږي. نو چې په کوم انسان کې دا جذبه پیدا شي نو هغه بیا ختمېدو والا نه وي. لکه مثال په طور باندې علامه اقبال چې وایي چې من کی دولت، دا اصل کې من کی دولت دی، دا عشق. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، او تن کی دولت چاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن. د دې دغه د تن دا دولت چې کوم دی د مثال خو د سوري دی، اوس په وخت پس په نه عارضي دی، بالکل ډېر زر ختمېدونکی دی. نو خبره داسې ده چې انسان لپکار دا دی او مونږ له پکار دا دي چې زمونږ د ځوانان دا په دې خبره باندې پوه شي، ځکه چې فرعونیت کله په عروج کې کله په اقتدار کې نو هغه نه غواړي چې خلکو ته دا جذبه میلاو شي. دا جذبه چې کم ده نو دا د چا دا محمدي جذبه ده، او دا چې کم دی نو د شمس التبریز جذبه ده، او دا چې کم دی نو د رومي جذبه ده. نو لکه په هغې باندې مونږ ډېرې زیاتې خبرې هم کړي دي په خپل دغه کې او راتلونکي وخت کې به هم کول غواړو. نو اصل کې خبره داسې ده چې د انسان دا طاقت نه دی چې د ته پته ولګي چې اصل طاقت څه دی. اصل طاقت دا دی چې په تا کې عشق الهي پیدا شي، نو هغه عشق الهي به او دا عشق الهي چې کوم دی نو یو خصوصیت دا دی چې دا د خلکو په زړونو باندې حکمراني کوي. خلک تا د زړه نه چې کوم دی نو مني. لکه اوس یو فرعون چې کوم دی د زمانې فرعون، د زمانې یزید، د زمانې نمرودو، هغه خو تا په هتکړو کې بندولی شي، تا جیل ته غورځولی شي، تا وجلی شي، تا ټوکړې ټوکړې کولی شي، خو په زړونو باندې دی حکومت نشي کولی، زړونه به د ده نه نفرت کوي. نو خبره داسې ده چې په مونږ کې زمونږ په ځوانانو کې دا جذبه پیدا شي. د دې خبرې ضرورت دی. پکار دا ده چې زمونږ د منبر او د محراب نه په دې خبره باندې کار شروع شي. د جلال الدین رومي مونږ د انګریزۍ په لاره کتلی دی، د انګریزۍ په لاره باندې، خو لکه مطلب دا دی چې سړی محسوس کي، لکه مطلب دا دی چې یاره خپل ځان کې محسوس کي چې یاره دا جذبه پکار ده. دا جذبه زمونږ په دې ځوانانو کې پیدا شوه، نو دوی به چې کم دی نو دا دغه بدل کې دوی به واقعي چې کم دی نو هغه د دې دنیا امامان بشي. کله که فرض که دا جذبه، ځکه چې دا جذبه خو چې کم دی خلکو ته محبت ښیي، د خلکو مسلې حل کول غواړي. لکه مطلب دا ده چې دی دغه حصه به نه جوړېږي، د مسلو حصه به نه جوړېږي، د مسلو د حل کولو حصه به جوړېږي. لکه نو خبره داسې ده چې دا د عشق جذبه په چا کې نو هغه ډېرې زیاتې مشکلې مرحلې چې کم دی نو ډېر په لږ وخت کې حل کوي. هغه دغه خبره وایي یو شړنګ کې مې لوټ کړه د عمرونو خزانه. نو په یو شړنګ کې لوټ کېږي د عمرونو خزانه، ځکه چې دا ډېره زیاته اټریکټیو جذبه ده او ډېره زیاته چې کم دی نو خلک ځان طرف ته چې کم دی نو راکاږي. په دې کې چې کم دی نو داسې یو میګنیټک فورس دی او دا د خلکو په کردار چې کم دی نو بدلی. نو او دا داسې څیز دی، دا جذبه دا داسې دی لکه د انسانانو ته اور لګوي، او چې څنګه دغه جذبه ولګي نو مطلب دا دغه جذبه بیا ختمېدو والا نه وي. خو خبره دا ده چې د زمانې فرعون او د زمانې نمرود او د زمانې یزید نه غواړي چې په ځوانانو کې دا قسمه جذبې پیدا شي، ځکه چې بیا به دی دوکه څنګه کوي، بیا به دی فراډ څنګه کوي، بیا به دی په تا باندې حکومت څنګه کوي، ځکه چې د ده مقصد خو چې کم دی نو هغه خو دغه د جهانګیري ده، هغه خو دغه قبضه کول دي، حکومت قبضه کول دي. دا خو نه ده که نه چې د انسانان چې کم دی امپاور شي، په ده کې ازادي پیدا شي، په ده کې فریډم پیدا شي، دی طاقتور شي. نو چې کله دغه خبرې په دې انسان کې را پیدا شي د عشق د وجې نه، نو د بیا محبت هم نو دی به بیا ساینسدان هم جوړېږي، دی به نوې نوې څیزونه هم چې کم دی نو مخې له راوړي. نو تاسو ګورئ ډېره د بدنصیبۍ خبره ده چې مونږ چې کم دی نو د وسه پورې دا کم اسلامي ملکونه چې کم دي په هغوی کې دا جذبه نشته. دوی د اسلام دغه روح چې کم دی او د هغې نه دي متاثره، دوی د اسلام چې کم دی دا وجود نه متاثره دي. بس منځونه خو خلک ډېر زیات کوي، حجونو لمزي، روجې هم نیسي، خو دا چې کم دی نو دا جذبه په زړه ته نه ده کوزه شوې چې یاره مطلب دا دی چې زه په خپله هم آزاد یم او بل انسان لم دا دغه ورکمه، دا ماحول وله ورکمه او دا موقع وله ورکمه چې هغه دې هم زما په شانې چې کم دی نو شي، چې څنګه زه په ځان خفه کېږم داسې به په بل باندې هم خفه کېدل غواړي. نو څنګه چې هغه رحمان بابا وایي که نه چې و هر چاته د ځان په نظر ګوره که دانا یې ای عبدالرحمانه درست عالم عبدالرحمن دی. نو بس خبره د ختمېدو نه ده، خو علامه اقبال هم وایي چې صدقی خلیل بیه عشق، صدقی خلیل بیه عشق، صبر حسین بیه عشق، مارک وجود میں بدر و حنین بیه عشق. والسلام.